هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي ورک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نشي نو ځکه درته وایم ځانه راښکلې ځوانه راودانګه میدان ته پښتون و پهلوانه د غني خمه به په دغه دوو شعرونو د ټولو ډېره مننه کوم او د صدر صاحب په اجازت باندې دا بل کلام دی د حاجي اواز خان ملنګ بابا چې د سپیرسنګ اوسېدونکي والله دې وبخي ډېر افسوس دی زمانې ستا په دوران ستا مثال دی په دنیا د ګلستان ډېر افسوس دی زمانې ستا په دوران ستا مثال دی په دنیا د ګلستان چې دی خوښ وي ورله تل بهار بهارې چې دی بس شي ورله راولي خزان چې دی خوښ وي ورله تل بهار بهارې چې دی بس شي ورله راولي خزان څوک اوچت دې کړه د ځمکې تر اسمانه څوک غزار دې کړل د پاسه د ډیران څوک اوچت دې کړه د ځمکې تر اسمانه څوک غزار دې کړل د پاسه د ډیران پوی به نشي زمانې ستا په لباس پوی به نشي زمانې ستا په لباس که یې عقل شي په مثل د لقمان شپه ورځ چې مال دولت سره لوبیږي ترېنه پاتې شول کارونه د ایمان شپه ورځ چې مال دولت سره لوبیږي ترېنه پاتې شول کارونه د ایمان چې په سود او زیان کې شپه ورځې کړېږي اخر ځي به د دنیا نه په ارمان اواز خانه مال دولت پسې خیال مه کړه اواز خانه مال دولت پسې خیال مه کړه واڼه لاړل د دنیا نه بادشاهان ښه د وبا د وختونه مو